د دې مقصد دا چې بس مونږ نحویان هم یو، مونږ صرفیان هم یو، مونږ مناطق هم یو. خبره ته غوږ کېده. دا خبره څنګه وکړه؟ و تاسو اشاعت التوحید والسنه مولوی صاحب کم از کم که قانونچه دی ویلې وه، کم از کم مولوی صاحب چې اولاد دی ویل مولوی صاحب مال راشه الحمدلله په طالبۍ کې مې ډېرو طلباو ته پړاو کړی ده، تا ته به مې پړاو کړم انشاءالله. میدان ته راشه انشاءالله. مولوی صاحب دا تکبر به دې نن انشاءالله الرحمن زه د خاورو سره خاورې کوم انشاءالله. مولوی صاحب اعتراض څه وکړو؟ اشاعت التوحید والسنه و قرآن کې دی چې انت شیع الفاحشه. دا خبر په دې به مولیان پوهېږي، دا عوام نه پوهېږي. مولوی صاحب یاد وساته اشاعت د څه صيغه ده؟ اشاع یشیع اشاعتا باب فعل مصدر دی او دا شاع یشیع دی. نو مولوی صاحب الته اشاع یشیع اشاعتا دی او دلته شاع یشیع دی. نو مولوی صاحب مجرد را واغسته او الته مزیدت مراد واغسته. ماشاءالله مولوی صاحب کم از کم دا تکبر بدنن ان شاء الله د خاور سره خاورې کوم ان شاء الله. او ټکه علمیت تاسو نشته کستا لګون دی ملاتوب دا پته برته لګیدلی و چې دا اشاعت د باب فعل مصدر دی، د مزید ناراضي کړه د مجرد ناراضي. نو دلته شاع یشیع انت شیع الفاحشه او الته چې کوم د اشاعت کې ولګاو. بل دا مولوی صاحب نسبت سره خبره بدلیږي، دا یاد ساته. دلته چې کوم دی انت شیع الفاحشه ټیک ده، نسبت فاحشه ته نو دا خبره شوه. اوس نسبت توحید ته شوی دی، الته نسبت توحید ته شوی دی. خو کاش مولوی صاحب کله کتابونه دی ویلي او د دې فقیر مخکې کېناستلی وي نو دا خبرې به دې نه کولې. دویم نمبر دا مولوی صاحب دا خبره وکړه، مولوی صاحب دا خبره وکړه وایي که عزتمني نو عذر قبول کړه. اذا الله بنده نو که ما عذر نه قبلاو نو ته به زما مخکې ناست وي. ما خو ویل چې هغه راله راوله خو قبول کړی مې دی که نه، ما خو عذر قبول کړی دی. خو پته نه لګي مولوی صاحب زه ټیک د یو کار کوي مولوی صاحب د خولې ملې ته خیر پاکوئ، اوبه وله م ورکوئ. ځکه مولوی صاحب باندې چې کوم د ډېر هیبت راغلی دی وایي ته عذر قبول کړه. نو دا یو ټرن چې دی واخیستلی دا عذر قبول نه اوسه. حضرت عبدالرحمن څخه نه یم لګا، خو تاسو لګیا یم که نه. اشاعت خبره جواب وشو. بل دا و صحابه کرام اهل الحدیث مولوی صاحب کم از کم اهل القرآن والسنه خو به دې ویلي که نه؟ کم از کم اهل القرآن والسنه خو به دې ویلي چې د صحابه خبره وه. یعنې مطلب دا چې قرآن یې نه منو نو کم از کم خو به دې ویلي پوره خبره خو به دې کړې وه. او یاد وساته مولوی صاحب علامه عبدالحی لکنوي ستاسو باره کې ذکر کړي دي چې وشتان ما بینهم وبین اهل الحدیث. یاد وساته ستاسو د هغو په مابین کې ډېر فرقونه دي. او په دې موضوع مې درته د وس نه چلنج د مستقل میدان ولګوه. که د انګریز اولاد مې ثابت نه کړي انشاءالله د شیخ طاهر بچی بنم انشاءالله، دا به ویني انشاءالله الرحمن. بل دا مولوی صاحب په نور الانوار کې معاویه رضی الله تعالی عنه ویل شوی. مولوی صاحب حواله به پیش کړي. دو ویل اصل ماخذ به نور الانوار کې معاویه رضی الله تعالی عنه ظالم د ابو هريره رضی الله عنه په خبره د غیر فقاهت والا خو الته ذکر کړی چې وان عرف بالعداله والضبط دون الفقه كانس وابي هريره الته د معروف بالفقه خبره ده. او دا مې دته ویلو بل واوري دیو د شیخ عبد السلام صاحب ذکر کړلی په غیث الصحابه کې چې ابن عمر په فقه کې کار نه وو نو فقيه خو ته تم نه وي. شیخ الاسلام امام ابن تیمیه رحمه الله ذکر کړی دي هغه عدي بن حاتم من الفجر آیت مې صاحب دا ما ته پته راشي ان شاء الله دا به تاسو علمي چې هغه په تفسیر کې خطا شوی اجتهادي خطا و. شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمایي اذ لم يكونوا من اهل العلم نو غیر فقيه وته ونه ویلا. نو مولوی صاحب کدا پته په احناف لګي شیخ عبد السلام دی بیا لاړو ډی ته دیکو دارنګ چې کم دی ابن تیمیه دې ته ورساو. ټیک دغه علماء مون په خپل ځکه قدر لرو خو د په جواب کې مې صرف ویلا چې ته په احناف باندې اعتراض کې ان شاء الله به پتا باندې کیږي. او داغه نه اله ور صحابه په موضوع مې میدان ولګوا ان شاء الله 160 حواله به پیش کوم. دی فقیر دلته میدان تم راول دي ان شاء الله چې صحابه ګستاخیان دي ان شاء الله په دې میدان بیا ولګوا. بل د امام مالک قوله پیش کو مولوی صاحب کم از کم قرآن به پیش کړی وي، حدیث به پیش کړی وي. هغه داوا چرته لاړه قرآن حدیث نن د اهل الحديث نه چې کوم د بیا منکرین حدیث جوړ شو چې کوم د علماء او اقوال میدان ته راوړي. او بل دا خبره ذکر کوي چې لکه د شخصیاتو خبره وکړه، د شخصیاتو باره کې دا خبره وکړه بس چې چانه خدای شوی ټیک ده نو یې د الله بنده دا خبره خو بیا د احناف ته راوړه کنه. کم از کم د دې نور الانوار خو به اعتراض نه کاو کنه. که کم از کم ته د الله د رضا لپاره دا خبره واخو پته ولګي د خپل مشران منی صرف په میدان کې د پراډ د پاره انکار کې چې الته خلکو ته د حقیقت ښکار کیږي. مولوی صاحب صرف دغه د پاره انکار کې خو نن ان شاء الله د دې چې مخ راغله ان شاء الله چې حقیقت به د دنیا تخکار کوي. بل خبره دا مولوی صاحب چې دا خبره وکړه مونږ چې کوم د احناف د ائمه او دیو مونږ چې کوم د دې ته بدرت نه وایو. مولوی صاحب په دې کې نه 400 حواله برته پیش کوم ان شاء الله چې تاسو زموږ څومره تکفیر تفسیر کړو. خو یو د پیش کوم موضوع دا نه ده. دا وګوره تحفه المناظر تا خبره کړې و ستا کار نشته دی یار نشته ستا کار نه دی خور غوښتل بحث دې اعتراض کړو ستا کار نشته. مولوی صاحب نه هي ستا کار نشته نه کوم وېما یار ستا کار امر شي ما دا په دې کې مات نشته څه ته ما ته رسول والا کار ما ته رسول انکم جی ما واورا لك لا ما واورا دا ویلا من نکو الزام ورغه کې چوپ چکنا بس خبره وکړه بیا کوم دا پرې دا پرې تفسير كتاب
ما تسمع اصول پیش کوا اصول باندې ما منظم کاوه ما اصول کتاب دا نه مې یو نه صبر وکړه اوس وکړه دا ټیم بکټ کې مولي سي به مولي سي دا ټیم د ساکار دنه واوره یا زامې دنه والا خبره کوم ما ته خبره کوم اوس تا خبره وکړه اوس پتا کومه کړه زما واوره یا وامو ما تاسو ته ویلو ای عوامو تولې شي ما تاسو ته ویلو ما ویلو چې خروج عن البحث وشو تدري مناظر لدا دغه ورکړی شوی دی چې دا د مناظره د پوسټ وي دلته دا موضوع چې دا د امین بچاره د سر موضوع دا نور الانوار خبره دا د نور الانوار خبره موضوع خبره دا د موضوع خبره ما نه کړی تا وکړه ګوره جواب کوم لسه ګوره تغله کې دل ورکا یلا قسم دې 83 د علم راوړي 83 دل ورکا ویم دل ورکا الو پټي والے دل ورکا یې ستا کار ته دومره د اصول خلاف کې کنه قسم دې پاول ځل میدان ته راغلی پاول د ټکی نه ککل نه د ټکی نه ککل نه ته باس دا شروع کی ما دا باس دل ورکا ته نشي کولای تاکي غلط نشته غلط ته کې نشته الکه ته وې کوم د تک جواب کوم سره خبر جواب کوم الکه جواب د تکومه الکه غیرت د پکی جواب د تکومه جواب ان شاء الله د حنفیت ان شاء الله طبعا ان شاء الله ما لا راكد ما لا توكيد وتوكيد ما توكيد بسم الله الرحمن الرحيم قول يا عوامو يو خبر سماوه ان شاء الله دا به مشهور ماشي دا وسپیخ دقیقه معنا ان شاء الله دا به دسي براوني ولا شي ان شاء الله زما یو زما کم از کم زما ټرن شروع د خروج عن البحث ما کړو د په خپل ټرن کې جواب کړو خبره بنو ورانه شوی هم لسه تاویل ساره پورې بکینو قسم دې ساره پورې سکینه ما خو کم از کم خپل ټرن کې خو به ویلیو کنه یار د اصول خلاف کې قسم دې د اصول خلاف کې دا کتابونه مې دې د پاره راوړل چې دا موضوع تا ته نو متوجه کېږم دل ورکه مله څه شي یار ته مناظر نه ته کې هیڅ شي نه پټي ولا غره کې مناظر خبرې کوه مناظر خبرې ورته ته کې نه ته شي بس توكيد بس ايه زما واوري شي وين جواب داون باغلي كده ايه بس وايا ايه خبركم وكم جواب وكيد راتك انا قسم لك ايه مولي سيبو وكيد ما تكنوا نمي ذاك الخروج بس ما تبغى كده اذا ما لقى خبر اوري قولي ان الحمد لله اما بعد قولي وكيد حضراتكم ايه شيء مريب يا خلاصي مريب بس ما جواب بیا کوم شي بسم الله الرحمن الرحيم بس وقت ما توكل يا حضراتو ګوره خبره داوا ګوره کم از کم د انصاف تقاضا خدا ما ته ویل چې ته ویل کزم لیان چې کم دی خطا منم صحیح منم نو کم از کم د تماوي چې د نور الانوار عبارت پیش کول تار نه پکار بیا تاسو عوام مخاطب کړئ ګوره موضوع دا نه و دې تاسو مخاطب کړئ چې موږ تاسو تکبیر نه کوو ما در الزام ورکاو جواب کې مې تر چې موږ سره د فراد دی په دیو شیعاګانو کې دومره فرق دی چې شیعاګان ښکار اعلان کوي صحابه داسې تکبیر تفسیر کوي دیو په کتابونو کې کوي او په میدان کې د قیامت پورې د دني کوم نه کړي نو دا به څوک ان شاء الله او دا غي وجه د حضرات ټول عوام اوري دا غي وجه دا چې اوس په منځ کې نه شو د دې څه وجه دا غي وجه دا چې د حقیقت ښکار کیږي د حقیقت ان شاء الله مولوی صاحب نن د هغه چا مخې راغلی ان شاء الله تاسو د شیخ القرآن د بچو مخې راغلی ان شاء الله دا سپریشن او دا یاد ساته دا ما توکید دا د شیخ القرآن
شیخ امداد الحق حفظه الله شاګردان دي دا یاد ساته چې هغه د حنفیت امام دی په دې دور کې ان شاء الله دا سپریشن بدل کوو که څنګه چې د هغوی کړی دی 28 کاله مخکې کتاب لیکلی دی اوسه پورې جواب ونه شو او نه به وکړي ان شاء الله اوس ټیم شروع که خبره واوره بسم الله الرحمن الرحیم اوس ټیم شروع شو خبره دا وه چې ګوره دې تاسو عوام متوجه کړئ چې موږ تکفیر نه کوو موږ مسلې له راځو ان شاء الله خو ما دغه خبرې جواب کوو که دا خبره نه وکړې ما جواب نه کوو یاره دا خبره وکړه دا ذکر کوي 118 صفحه کې نو دا احناف مقلدین اهل سنت والجماعت نه دي بلکې مبتدعين دي ځکه د دوی دوستي او دشمني په مذهب حنفي باندې بنا ده او هو ظاهر لا يخفى نو مولوي صاحب کم از کم په کتاب کې راته گمراه او مبتدعين ویل دي او دلته راته احناف په نوم باندې یاد کړل او په دې موضوع کې نه ډېر څه توخم چې تاسو مو ته کم نسبت کوي ښکارا څه او په کتاب کې څه ویل دي بل خبره دا وکړه و مو چې کوم د پتونه لګو دا ذکر کوي مقلد على كل حال گمراه ده په 177 کې نو ګوره دا ته تکفیر کې کنه کې موضوع خروج عن البحث نه ده دا خبره جواب ده ورسره دا متعلقات د بحث دي متعلقات د شی عین شوی دې خبره باندې مته پويږي بل خبره دا خپل بحث کې به کوم دې خبره کې بل خبره مخکې د اشاعت باره کې خبره ورته دغه ما جواب ورکو زه اوس راځم جواب دا ویلا خدای نه مخکې دا خبره کوم سره جواب دا ورته ورسته پیش کوم تنقیحات ستا په دعوه باندې مولوي صاحب په دعوه کې لابودي وي د جوهر او د عرض او اضافت او د کیف نه مولوي صاحب به د ټولو اول په خپله دعوه کې جوهر متعین چې مولوي صاحب دا نه متعین کړي د یو تنقیح جواب به نه ورکولی کېږي انشاءالله دا به مولوي صاحب متعین کړي بیا به مخکې وایي جوهر به متعین کړي عرض به متعین کړي اضافت به متعین کړي کیف به متعین کړي چې هر کله دې دا متعین کړه د هغې نه بعد نه دا تپوس کوم په دې جوهر کې چې جوهر پکې کوم یو دی په هغې کې نه تپوس کوم دا به مرتبه د تخمین کې وایي که به مرتبه د جعل کې وایي که به مرتبه د سلوک کې وایي که به مرتبه د امکان کې وایي که به مرتبه د تزیین او تحسین کې وایي که به مرتبه د تقرر کې وایي که به مرتبه د تجرید کې وایي که به مرتبه مسجد کې وایي که مرتبه واحده بالارتباط کې وایي که واحده بالاتصال وي که جزئیت وي که بالجنس وي که بالنوع وي که واحده بالعرض وي که واحده بالموضوع وي او دارنګه چې کوم دی که واحده بالنسبت وي که واحده بالحالت وي او دارنګه چې کوم خلط مطابقي وي که خلط تضمني وي که خلط التزامي وي دا تکبر به نن ان شاء الله د خاور سره خاور کوو ان شاء الله دې جواب راکې مخکې به ان شاء الله دا ریاض الله غد وټ کې یاد کړی وغه دلته مراوړي دي ان شاء الله دا پراډونه به نن دلته نه چلیږي دې جواب راکې مخکې به خبره کوو جوهر به متعین کې په دعوه کې دارنګ عرض به متعین کی کیف به متعین کی او نسبت دغه نه بعد به خبر کو بیا په دې عرض کې نه تاسو کوم چې عرض متعین کو دا عرض محتاج محل ته او په دې محل کې نه تاسو کوم دا محل چې وي نو دا محل چې کوم دی دا معدوم العروض وي که محل عروض المعدوم وي او دارنګ چې کوم دی که عدوم که عدم عروض المعدوم وي که ولم نمبر اخلي نو بیا عروض الممکن وي که خلط العروض وي که دویم اخلي نو عرض المعدوم بشيء المعدوم اخلي که على الشيء المعدوم اخلي که من الشيء المعدوم اخلي او که دریم نمبر اخلي نو عروض الاس مني که عروض الليس مني د دې تنقیح جواب راکې مخکې جواب دا واوره زه به دلایل هم په منځ کې مخکې ځم ان شاء الله زما د تاسو د خلاصولو لپاره څه ویل که منطق چیړي ان شاء الله د ته بدن د اسمان ستوري ورخم د ورځې به وتخیم ان شاء الله خو خبره دا ده چې تاسو عوامو ته دا ویم چې مونږ څه وایو ګورئ دا وګورئ د کیمرا د عوامو ته لږ تاو چې خلکو ته پته ولګي دلته دا تقریبا دا ټول عوام ولاړ دي زه تاسو ته په سره پښتو کې خپله دعوه پیش کوم چې مونږ د بعد کې څه دعوه لرو تاسو ته ما په سره پښتو کې په مخکې ټرن کې د دې حضراتو دعوه ثابت کړه چې دا د امین بالسر والا ته کافران هم وایي ګمراه ورته هم وایي يهوديان ورته هم وایي دا غي جواب نه مولوي صاحب وکړو نه به د قیامت پورې وکړي ان شاء الله او جواب یې څه تا خو خطایت کیږي خطایت نه کیږي حقیقت مې د لخکاره کو حقیقت مې خطای خو د نور نم شوی د نور الانوار سره پیش کې به هدایت سره پیش کې مولوي صاحب کم از کم انصاف هم ډېر ښه شی دی مولوي صاحب خو کاش چې تاسو کوي بل زه دا په سره پښتو کې دا وایم دا واورئ حضراتو منطق چړې په هغې کې به مخکې ځو انشاءالله خو خبره دا ده چې په سره پښتو کې عوام په دې باندې پوه شي د مقتدي او امام دواړو دپاره په جهري او سري دواړه منځونو کې امین په پټه ویل اولا او افضل او بهتر دي تاسو عوام په سره پښتو کې واورئ مونږ چې دې طرف ته کوم حضرات ناست یو د احنافو د طرف نه مونږ دا خبره کوو چې امام دی که مقتدي دی که منفرد دی دا ټول به چې کوم دی که په امام پسې چې کوم دی څوک مونځ کوي ځان له مونځ کوي دا به امین چې کوم دی سر دعوه پوره کړم بس خبره دا به امین څه وایي سرن به وایي او جهر کول په امین یعنې په تیز امین ویل په جهري منځونو کې خلاف اولا او غیر افضل دي بس دا زما خبره وه ان شاء الله مخکې به خبره کوم حواس من شو زمان نمبر دي عليك اول يكون خروج عن الموضوع زي ما اللي كيسه ثاني واحد لازم بشير فيه خروج عن الموضوع مخي بس
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. چونکه ټول عوامو بستر غلا ده چې مولوی صاحب ول خروج عن البحث وکي او په اصول کې دا خبره ذکر شوله چې کله مناظر خروج عن البحث وکي صدر مناظر به مؤاخذه کول شي دا دی ومنل ول 2 منټه وروسته دا نه دا اصل هیڅ خروج عن البحث دی وکړو او به چې کله مؤاخذه در باندې وشو ته اصول خلاف کړي نو دا تاسو شو یو خبره دا وره بل دا د وزارت د مولوی صاحب جواب کومه مولوی صاحب خو صرف خپل دعوت ته په اول ټرم کې ویلی و دې خبره ته موږ چا بوتلو دا خبره تا وکړه چې تاسو پلان کې ته کافر وای پلان کې ته کافر وای دعوه وای ما د مولوی صاحب دعوه ویله مولوی صاحب خپل دعوه په خپل ویلي د کنارتور در پکې د مولوی صاحب د دعوه جواب وکړو دا کم تنقیح دې کړی دا کنه ان شاء الله بیرته پکې راشي اشاعه التوحید خبره وکړه او اشاعت دا مزید دي باب افعال له او شاع مجرد دي نو زه مولوی صاحب صحیح ده بالکل باب افعال کی تعدیت خاصه ده او په تعدیت خاصه سره اصلي معنا ده اصل مشتق منه معنا نه بدلیږي او کته بدلیږي په دې کې بدل شوی د شاع معنا به مراوړي چې شاع معنا څه ده او د اشاع معنا دوه برابر پیدا کې کچیر ته پکې فرق راغلی وو بیرات هو ابتداء خاصه ده هغه درې څلور مواد دي د ابتداء خاصین علاوه باب فعال کې چې مجرد کې کوم معنا و باب فعال کې بیا به تعدیت یا پکې لزوم راځي نور خواص پکې دي خو لیکن معنا اصل مشتق منه معنا نه بدلیږي بل خبره دا ویل چې اشاعت نسبت شوی دی دلته توحید ته او په نسبت سره معنا بدلیږي انت په قران کې نسبت شوی د فاحشه ته او زموږ په دعوه کې نسبت شوی د توحید ته وایم په لفظ د اشاعت د دې استعمال د سره په امور معظمه کې د سره کېدل نشي دا به استعماليږي هم صرف پچا کې کم چې فواحش دي کم چې بے حیا کارونه دي نه استعمال پیش کا چې په صحیح ځای کې استعمال شوی درېمه خبره دا وکړه وای اهل الحديث دی ویل چې صحابه کرام اهل الحديث او اهل القران نو هاي ارمان مون خدا وایو چې دا وی خدا کوي چې مونږه شيوخ القران یو مونږه اهل القران یو خو الله که په قران ته کوي قران کې الله سبحانه وتعالى ویل دي فبأي حديث بعده يؤمنون دا حديث مراد دلته سدي كم حديث مراد دي كم حديث مراد دي اهل الحديث لفظ مشترك دي حديث او قران دواړه شامل دي قران خاص دي په قران پورې اهل الحديث مونږه وایو اجمال دواړه شامل دي الله نزل احسن الحديث احسن الحديث كم مراد دي ولي سبا هغه داوی او غزه شیخ القران شاګرد موزه د پلان کې شاګرد مو شیخ القران اصلي شاګردان دا ناز دي ان شاء الله دي چې دا خبره کوي مونږ وایو او دا خبره علی الاعلان کوم د ټول علماء احترام کوم خاصه د شیخ القران محمد طاهر رحمت الله تعالی علیه الله دې هغه قبر د نور نډک چې قران په خلکو په لاس کې ورکړی دا احترام دا مونږ لرو او دا مونږ د زړه ویمو که څوک نه مني مونږ د مخ کې دغه کوم ثابتول شو کتابونو کې دغه تعظیم شته دي او اصل ورثه شیخ القران هم دا خلق دي د حدیث معنا په قران کې په قران سره راغلی دا الله نزل احسن الحديث بل خبر دا وکړه د شیخ الاسلام ابن تیمیه خبره وکړه او د شیخ عبد السلام رحمت الله تعالی علیه نو موږ ماته مخ ویلو چې په اصول مؤاخذه کوه نور الانوار باندې چې ما مؤاخذه کړل هغه ستاسو اصول کتاب دی او مسلم بدی ویلی په څلورمه صفحه کې د اصل معناګانی ذکر کړي او به وایي چې اصل یو معنا د دلیل او به چې کله علم مدون ته نسبت وشي نو الته اصل په معنا د دین دلیل سره اصول الفقه دلایل الفقه دا ستاسو دلایل مولوی صاحب دا ستاسو اصول دي زه کتاب باندې دا الزام کوم چې دا چې کوم دي ستاسو اصول کتاب دي دا به تمنې ته په دې باندې ملزم او ته چې دا کوم کتابونه پیش کړو ولا دا خو د شخصیتو کتابونه دي یو خطا به ګټول کېدل شي یو قران او حدیث چې باندې خطا نه راځي یو بل خبره چې دا خبره وکړه د استاسو د روافضو منځ کې صرف دا فرق دی چې هغه على الاعلان ویلش او تاسو على الاعلان نشئ ویلې نو زه وایم انا لعنت الله على الكاذبين مو پېښ شم د صحابه کرامو توقیر کو او احترام یې کو او د دې امت د رستو علماو رستو مسلمانانو د ټولو توقیر کو ته چې هر څه دا وستا الزام او دروغ وي دا وستا الزام او دروغ وي او هر چې دا خبره دی وکړه متعلقات شی عین شی اسی دې خبره ته فکر وکړئ علومنا عاری زما تکبر د خاوري سره ملاوي او خپل غسکه خپل تکبر بچ جاز کی تختای ریلګاډي ولکې ډاکټر ذاکر نایک صاحب راغله دا تکبر منتظر سره ویسي متعلقات الشيء ویلې متعلقات الشيء عین شی او حالانکه متعلقات مضاف دي اشیاء ته مضاف له مس کی تغیر ولې سبب سور کې خو کنه بل خبره ده مولوی صاحب خبره لازمه اصل خبره مولوی صاحب په ټول ټرن کې دا یو کړی دا چې زما په دعوه باندې و تنقیح کړی دا یو اعتراض یې کړی دی نو هغه صرف ذکر کوم دوی دعوه کې بدعین د جوهر وکي عرض وکي اضافت وکي او کیف وکي نو مولوی صاحب عجیب کمال په کړی دی په منطق کې د منطق یې کړی دی هغه دا چې ګوره دلته دی قسم مقسم ګرځولې دی قسم دی قسم ګرځولې دی
اصل کې موجود ممکن دوه قسم دي الجوهر والعرض بل عرض د لاندې نه مقولې دي یو پکې کیف او بل اضافت دي د کیف او اضافت چې دا د مقولې د عرض اقسام دي دای ولا قسمین ګرځولې دي ماشاءالله ای ولی سیمه تشه پر پاره دا او تا یاد کړی دا مزه دغه پټای چې باري طالب ته ولس په زیاده کم نام ویل شي د دې به تعین کې او ان شاء الله په دې اضافت او په دې کیف کې به دې راکاګم د الله په فضل سره ان شاء الله پس مرکه کې استاد تکبر دنه نه زیږي خو ان شاء الله په جاز کې به تخته په ریل گاډي پسې به تړیو دې ځنه بځي بل خبره دا وکړه وای ورياض الله دسې خبره وکړه ریاض الله نو زه ما احترام زموږ استادانو کومه تمام زما د استادانو کې او کني کې قران خو باندې کنه مشرکان او مشران ته هم کنځل نه کې الله سبحانه وتعالى فرمایي ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله وش ولي فيسب الله عدو بغير علم تجد الله سبحانه تجد کله زما د مشرانو داغي بدوي زبستاد مشرانو بدوي ما نو دا د علم څه پیدا شته مولای او زه ته د خلکو ته دعوت پیش کوم چې وای مونږ مولینو مونږ علماي مونږ پس راځي مونږ ته جنت ته بوزو نو چې دا دی حالي امي له ونه چې پتا پسې رستو رواني دا مولوي صاحب د دمه جنت ته بوزي که دوزخ ته بوزي ولا که د جنتینو د اخلاق دا د جنتینو اخلاق دي تاسو به خبرو باندې ان شاء الله پیږي که علمي معارضي دي چونکې بحث د علماو دور ما د امیانو په جبه کې دا مولوي صاحب دعوه ویله او خپل دعوه هم د امیانو په جبه کې ویمه صحیح ده چې علما هم پویو دا عوام هم پویو او د علماو مجلس دی علمي انداز کې به بحث کوو تا چې کومه تحقیق کړی دا اول کې تعویل چې تعین د جوهر وکا تعین د عرض وکا تعین د اضافت وکا تعین د کیف وکا زه مولوی صاحب تل ته اقسام دا قسمین ګرځولې دي اقسام الشی د قسم د سیس د لپاره ګرځولې دي او دا د خدای کړی دا خدای به معنی مخکې به ان شاء الله به یزو او زما د دعوی تا د سره جواب دعوه پیش نکړه دا خبر اوري جواب دعوی ویل جواب دعوی کې وای د احناف دعوه دا چې د مقتدی او امام دانو لپاره په جهري او سري دواړو منځونو کې امين په پټه ویل افضل دي دا ستاسو دعوه ده دا مولوي صاحب دعوه ده نو د افضل مقابل کې علما الناس دي او تاسو هم پیګي مبذول غوړ په مقابل کې نه غوړي خبر پوښ مبذول باندې د مسلمان هته کول او یا مسلمان په ویډیوګانې ډکول دا جایز دي کنه دي جایز یا د مبذول عمل د وجنه مبذول عمل د وجنه چې مؤاخذه کول دوی مسلمان په ستنې دی او داغي د ویډیوګانې کړي دي به مخکې ویل موږ د دې د اپریشن کړي اپریشن خپل مساوي سره کېنه چې ان شاء الله العزيز چې په دې ورځې بار وباسي کنه وباسي الله په فضل سره تمام شمال سیاغت وړکه طالب دی ان شاء الله تعالی نو ویني چې څوک بار وسی افضل په مقابل کې مبذول لازم مبذول هم الله سبحانه وتعالى قران کې وایي قران کې الله سبحانه وتعالى وایي چې کله انسان اکراه به وشي اکراه چې بوشي کافر دی راونه چې شابه کفر کلمه ویوا نو ستاسو لپاره اجازه شته غوړه دا چې ته عظمت عمل وکړې سره کفر کلمه ونه شهید شي خو که چېرته ته کفر کلمه وې دا ستاسو لپاره جایز ده نو ته به اوس وایې چې هو دا د کفر کلمه ویله او دا ویډیوګانې به تی کې ولې صاحب دا ستا اخلاق دي دا د تفسیر کې ښودلي دي دا د تفسیر کې ښودلي دي دا شیخ القرآن امداد الله تاسو ته ښودلي دي چا ښودلي دي شیخ القرآن محمد طاهر رحمه الله نه دي ښودلي دا به چې خو مونږ هم یو کار مونږ ته به یې ښودلي او زه به دا هم وایم شیخ القرآن محمد طاهر حفظه الله هغه هم نه یې ښودلي کدا خودلی دي ودانو نمونه دی یاد کړل لکه دې چې دغه خلک خودلی خو ما د تمخ کې ویل چې ستانوم اشاعت دی او اشاعت نوم کې د فاحشه معنا ده دا مقترن د فاحشه سره او استاد څنګه نوم دی د قدی کردار دی چې څنګه نوم دی هم دغه د کردار دی مولوی صاحب استاد دعوی چې ستا په ما زما په دعوه چې تا کوم تنقیح کړی دا داغه ما ته دا جواب کړی دی چې ګوره عرض دا مقوله نه مقولې لري د عرض د لاندې نه مقولې دي یو پکې اضافت او کیف دی دا اقسام د عرض دي تا دا بیرته د مقسم لپاره قسم ګرځولې د دې جواب بکې او د دعوی د سره جواب کړی نه دی دا خبره چې دی وکړه یو خبره نظر اوسه